ناسي د حجرې محفل لګېدلی زمونږ د پښتنو یو لویه بدبختي دا هم ده چې موږ د حجرې او د جومات نه لرې شو چېرته چې به موږ ته زموږ روایات ښودی کېده چېرته چې به موږ ته دا پته وه چې سراج لاله زموږ مشر دی دا به د کټ سر ته کښېني کشر به د کټ لنګې ته کښېني چېرته چې زموږ د پښتون نوي نسل یو پوره ټریننګ کېده چې تاسو به ډیلینګ څنګه کوئ تاسو به ناسته ولاړه څنګه کوئ زما په خیال دا نن د دې خاورې د دې سیمې د دې ځای خوشبختي ده چې دا ملګري راغلي دي راشد راغلی دی سراج لاله ارمان سالار دا ټول دا هغه خلک دي چې دا کم از کم په دغه 21مه پېړۍ کې راشده د دوی بیا هم لګېدي پښتو ته کار کوي یا د ژبې په حوالې سره یا د قام د ولس لکه سراج لاله دا شعر زه هر ځای کې وایم چې دا پښتون قام نور هر څه پرېږدي او په دې یو شعر هم غور وکړي که نه یقین وکړئ چې دا زموږ دپاره پوره تاریخ دی سراج لاله وایي ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ او موږ په زمرودو کې تاوان وکړو په دې شعر کې یقین وکړئ د دې چې کله ریسرچ کېږي راشد دا خو سراج لاله اوس ناست دی او دا هم زموږ خوشبختي ده دا ژوندی تاریخ دی په دې یو شعر چې صرف ریسرچ وشي که نه د پښتنو دا څومره وسایل چې دي نو دا به ټول دې ته حواله شوي دا دومره لوی شعر دی په هر حال نو موږ چې دا سندرې ویو یا ناڅاپي کوو یا ټپې کوو دا صرف سندره ناڅاپي او ټپه نه ده موږ یو شعوري کوشش کوو چې نوي نسل ته خپل پوره تاریخي تسلسل نیسو هغو ته موږ دا وښیو چې دا زمونږ د پلار نیکه ټاټوبی دی او په دې خاوره باندې که موږ غواړو چې امن راشي مینه راشي نو موږ به په هغې کې کار کوو که د سندرې د لارې که د شعر د لارې که د کتاب د لارې راشده او که د ریډیو د ټي وي د قلم د لارې نو د هغې لړۍ یو کړۍ دا ده نو د سندرو له به راشو که دې خوښوي او زمونږ لالا ګل چې په امریکا کې هم دی پښتو ژوندی ساتي نن د دې ژوندی پښتو مونږ دلته راوستي او مونږ هم ژوندی کړو نو دا سندره د دوی ته ډالۍ وي راشده چې موتلی پیدا کړو د حیات په بهانه موتلی پیدا کړو د حیات په بهانه اوس به حیات ګورو د ممات په بهانه وخت سره زاهد رنگونه ډوي بدلیږي زینن مې کدی تا د جومات په بهانه چلی وی دیدن تا چلی وی دیدن تا مرشد اسی بهانه تلک گل د پیغمبر تلک گل د پیغمبر نظر جانان تھا دلو کا گل د پیغمبر دلو کا گل د پیغمبر د خبیر یو خوی دی یاد تیرا تھا گرزم پس بن غر جانانا د خاپیر یو خوی دی یاد دیرا تا در پس گرزم پس بن غر جانانا د خاپیر یو خوی دی یاد دیرا تا در پس گرزم
پسپین غر جانان ته لکه ګل د پیغمبر نا نوړي لدان مې نظر جانان ته لکه ګل د پیغمبر ته لکه ګل د پیغمبر تدی په حسن باندې منازیګا غمې د جمعې مازی ګر جانانا تدی په حسن باندې منازیګا غمې د حسن مازی ګر لایا تدی په حسن باندې منازیګا غمې د جمعې مازی ګر جانانا نوڑی لتانا میں نظر جانان تا